غلام محمد پرویز دا یو سړی تیر شوی دی ډېر قابل سړی تیر شوی دی د په قرآن باندې 50 کاله کار کړی دی چا چې په قرآن باندې کار کړی دی او مسلمانان د الله نظام ته راغوښتي دي او د ملایانو د نور کتابونو نه انکار او بغاوت کړی دی چې زه د ځمکې د خدایانو کتابونه نه منم هغه ملایانو همدغسې بدنام کړی دی لکه څنګه چې پرویز صاحب بدنام کړی واقعي چې پرویز صاحب یا بل کې به څه کمزوری څه غلخامې وي هره خبره یې د انبیاو په شان ته پاکه اوسه د پرویزیانو نسل اوس نور تر پتار دی څوک چې کړي انکار له حدیث علی خوړلی دروند ګزار دی دا د سر سید احمد خان اولاد دی دا د غلام پرویز شیطان فساد دی خو موږ هم وستی له بیخ بنیاد دی خو موږ هم وستی له بیخ بنیاد دی زموږ په تورو یې لا پروت د وینو بار دی څوک چې کړي انکار له حدیث تل یې خوړلی دروند ګزار. محترم عزتمند مسلمانانو موږ په دې وخت کې په دراسي ګراوند کې وو چې دا د ورځې 12 بجې او 22 منټ یعنې 12:22 دي او موږ د 12 بجو نه مخکې دلته حاضر شوي زموږ د راتلو وجه دا ده چې منکرین حدیث چې د مینورې قاري بې برکته دی او د هغه ملګري هغوی بېګا د مباهلې چلنج ورکړی او ویلي چې زه مباهلې ته تیار یم ځکه چې پېښور کې خپل شرم لیدلی او د مناظرې نه تېښته د مباهلې نه تېښته او په هغه کې ذلت لیدلی نو د هغه نه وروسته د چلنج ورکړ چې زه مباهلې ته تیار یم الله په اذن او توفیق سره زما سره علما طلبا دا ولاړ دي زموږ سره ماشومان هم راغلي او موږ په دې وخت کې د 12 سره مخکې ګلاسي ګراوند ته حاضر شوي تاسو وینئ چې په دې وخت کې دغه قاري چې دی نو دا په دې وخت کې دلته حاضر نه دی او موږ راغلي وو د مباهلې دپاره چونکې په اسلام کې دا طریقه ده چې دوه ډلې یوه ډله ځان هره یوه ډله ځان په حقه ګڼي د هغه دپاره یوه طریقه دا ده چې هغې سره مناظره وشي او دویمه طریقه دا ده چې د هغوی سره مباهله وشي مباهله خیرو ته وایي چې الله ته په تضرع په عاجزۍ سره د الله نه دا وغوښتې شي چې یا رب العالمین په دې دوو ډلو کې چې کومه یو دروغجنه ډله وي په هغه خپل لعنت راولېږي او هغه هلاک او تباه او برباد کړي دې ته مباهله ویلې کېږي په دې وخت کې یو د مسلمانانو ډله ده باقي ټول مکاتب فکر دي د مسلمانانو بل طرف ته د منکرین حدیث د غلام محمد پرویز ډله ده د غلام محمد پرویز د ډلې عقیده دا ده چې د پیغمبر حدیث دا څه اهمیت نه لري او دا وحی نه ده او دا د قرآن تفسیر نه دی او دا د عقل خلاف دی او کله وایي دا د قرآن خلاف دی موږ حدیث نه منو دا حدیثونه د انکار په وجه باندې د مانځه نه منکر دي مسلمانانو د زکات نه منکر دي د حج نه منکر دي د اعتکاف نه منکر دي په حج کې د قرباني او د هدیې نه منکر دي دارنګ د ټول شاعرو د اسلام نه او د بناګانو د اسلام نه منکر او زموږ د عقیده ده او د ټولو مسلمانانو د عقیده ده چې احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وحی ده لکه قرآن چې وحی ده وانزل الله عليك الكتاب والحكمه ويعلمكم الكتاب والحكمه دا الله فرمایلی دي او دا زموږ عقیده ده چې حدیث دا د قرآن شرح او تفسیر دی دا زموږ عقیده ده چې مونځ دا د مانځه فرضي رکن د اسلام فرضي رکن دی او د هغوی تعداد معلوم دی چې په ورځ شپه کې 5 منځونه دي څه جهري دي او څه سري دي باقي سنت دي او دارنګ باقي نور منځونه دي خو فرض منځونه دا 5 موږ دا منو چې حج دا د اسلام رکن موږ دا منو چې زکات د اسلام رکن موږ دا منو چې روژه د اسلام رکن او د دې تفصیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیثو کې کړی دی قرآن کې دا ټول ذکر دي حج روژه زکات منځ دا ټول ذکر دي خو د دې تفصیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نو موږ دغه ارکان د اسلام او بناګانې د اسلام هم منو او موږ دغه شرح او تفصیل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې نه هم منو دا زموږ عقیده ده او د دې عقیده ده چې نه احادیث هم وحی نه ده او دا د ایرانیانو یا د مجوسیانو ایجاد کړی دي او د هغه پر اړه کې د اسلام د ټولو بناګانو نه انکار کوي او په اسلام پورې کلم کله
مذاق او استهزاء کوي لکه څنګه چې تاسو د دیو په ویډیوګانو کې یې نو په دې بنا باندې دیو سره مناظره بلول شوې ده او دیو اتمام حجت شوې ده الحمدلله على ذلك او په مناظره کې تاسو د دیو ذلت لیدلې په پیښور کې داغه نه بعد مباهلي چیلنج او تالته ورکړل شو هلته چې کومه ډله وه پرویزي هغه وتښتېدله بیا بیګا دلته په سوات کې چې کوم پرویزي ډله ده منکرین حدیث هغه د مباهلي چیلنج ورکړل نن د الله په فضل سره هغه په دې ګراوند کې نه دي حاضر او موږ حاضر شوي یو دا د اسلام او د حق د حقانیت عظیم دلیل دی او مباهله او مناظرې دا دواړه د زموږ نبي طریقې دي زموږ نبي مناظره هم کړې ده د نصارو سره او زموږ نبي او د الله په فضل سره دلته موجود یو او دغه ډله وتښتېدله دا د هغوی د ذلت او د شکست عظیم دلیل دی موږ د الله سبحانه وتعالی نه غواړو چې یا رب العالمین څوک چې د پیغمبر حدیث حجت نه مني د پیغمبر د حدیثو نه انکار کوي د مانځه نه انکار کوي د حج او د روژې نه انکار کوي د حج نه انکار کوي رب العالمین دغه ډله هلاک او تباه او برباد کړي او څوک چې دغه بناګانې د اسلام مني حدیث د پیغمبر صحیح مني دا د قرآن تفسیر ګڼي محمد رسول الله رسول مني رب العالمین دغه ډله دا غاربه کې او د دې مدد وکړي په دنیا او په آخرت کې رب العالمین زموږ حشر د خپل نبي سره او د خپل نبي د صحابو سره او د ټولو محدثینو سره وکړي چې د هغوی په سر کې امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاري رحمه الله ورسره امام مسلم دی ابو داود ترمذي نسائی او جمله محدثین او فقها او ائمه اسلام امام ابو حنیفه امام مالک وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والمبتدعين والملحدين الى يوم الدين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه الشيخ التفسيري خبر الشيخ مو کړی دا عین نور ته د صورت نشته بس عام خلکو ته زما دا پیغام دی چې دې خلکو په خبرو مدو کې کېږي دا څه تاسو ته قرآن دې خبره باندې کې کېدل نه دي مناظرې هم د مباهلې هم د مناظرې نه متخذ او د مباهلې نه به ځان د جمعات کې د خیري وکړي حق خیري به الله سبحانه وتعالى قبول کړل او لګولې او د الله سبحانه وتعالى هلاک کړي ټول امت د بار ټول مسلمانانو د بار عبرت وګرځي او دې برکت علي د داغي عاقبت معلومه نو ځکه د میدان ته حاضر نشو الله سبحانه وتعالى دې همیشه ذلیل کی او الله د موجوده منکرین په داسې بیمارانو او په داسې امراض وخت کې ټول امت د بار عبرت وګرځي لکه چې فرعون د امت د بار الله عبرت ګرځول او دا ټول مسلمانان د الله سبحانه وتعالى په قرآن او حدیث باندې یو کې په دې د الله استقامت نصیب کی بالله تعالی اوس به تاسو څه دا ورته بس ونسي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد خبرې ضروري چې مشایخو دا وکړه دي زما چې کوم د عامو مسلمانانو ته دا پیغام دی عام مسلمانان چې کوم په دې جل کې پریوزي او په دې جل کې راځي چې خلکو ته دا وایي چې موږ لپاره چې کوم د قرآن کافي دی موږ د عوامو ته دا وایو چې دا یو طریقه ده چې اول چې کوم دی هغه مخالف واکول په قرآن او حدیث باندې په دلایلو باندې که چېرې په هغه باندې پوه نشي رب العالمین دا یو طریقه هم د مسلمانانو ته ښوولې ده چې کله د دوه طریقې وي یو ځان ته په حق باندې وایي او بل هم چې کوم ځان ته په حق باندې وایي کوم چې باطل پرسته ډلې او هغه په ضد او په عناد ولاړ او حق نه قبلوي نو رب العالمین دا یو قانون نازل کړی دی چې په دغه وخت کې یو میدان ته دواړه جانبین خپل اهل خپل ډلې خپل بچي دا به راوباسي او رب العالمین ته به عاجزي وکړي او خیرې به وغواړي چې رب العالمین کومه ډله چې کوم ځای دا په باطله باندې رب العالمین دا هلاکه کړي دا د مخ د ځمکې نه روکه کړي او کومه ډله چې رب العالمین دا په حق باندې او په دین باندې او په اسلام باندې او الله باندې او رسول باندې او پر ورځ آخرت ایمانی رب العالمین هغه له غلبه ورکړي نو دا یو قانون قرآن کریم مونږ تاسو ته نازل کړی دی او دا قانون تر قیامته پورې دی نن هم دغه ډله چې حدیث نه مني دا حقیقت کې محمد رسول الله نه مني محمد رسول الله ګستاخ دي د هغه توهین کوي په دې وجه باندې دا مسله د عقیدې ده په دې بنا باندې موږ میدان ته وتیو او ټول عوامو ته دا خبره ښیو چې موږ له وتیو که دا خلک په حق باندې د میدان ته راشي یو سړی چې حق پرسي هغه دې نه تښتي چېرې د خیرونه یېرېږي هغه مناظرې له هم راځي هغه چې کوم د خیرونه د
دعاګانو لپاره او دارنګې د خیرات غوښتلو لپاره هم راتلی شي ځکه دی په حقه باندې نو کوم سړی چې را نه شي او کومه طریقه را نه شي نو دا ښکاره دلیل په دې خبره باندې چې دا سړی په باطله باندې دی د سره حق نشته د یریږي زه به هلاکېږم او مونږ انشاءالله دا مونږ پیغام ورکو چې نن ورته هم چلنج دی او دې نه بعد چې څونه چې کوم دی پرویژن راځي او د نبي سلم توهین کوي او د الله د نبي د حدیثو انکار کوي مونږ ورته مناظرې ته هم تیار یو او دارنګې مباهلې ته په کوم وخت کې چې موږ ته دعوت راکړي موږ انشاءالله میدان ته وځو دي نو موږ شاته کېږو نه او که دوی تیاري او دوی کوم وخت کې ځان تیاري او دارنګې غوښتل غواړي چې یاره موږ راشو موږ ورته تیار یو انشاءالله او دې میدان ته موږ حاضرېږو او انشاءالله چې کوم دی دا دوی د ماتې چې کوم دی د شکست چې کوم دی یو غټه علامه وه چې نن دوی میدان نه وتښتېدل الله رب العالمین دی په دې باندې عوامو ته چې کوم دی الله دې توفیق ورکړي د دوی عقیدې او د دوی د عقیدو اصلاح وشي صلی الله علیه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحفظكم الله كمل تفیدونو بیگا خالی برکت علی اغا د خپل شرم پټولو د پاره ول جزم بهاله کوما د دې خیال الله و چې دا مونږ پړک یو مونږ یریږو نو دیو ذهن کې دا و چې د حدیث به مونږ یریږي وکلا وحاشا دا خبره د ذهنونو نو باسي مونږه دا یو عزم کړی دی چې قرآن او حدیث او د الله د نبی د حدیثو دفاع به خامخا کو خصوصا ځکه چې د دې انکار ډېر شوی دی دویم ته چې کومې خبرې کې که ته حج نه منې ته مز نه منې صفا مروه نه منې د دین د شعایرو نه انکار کې د یاد ساته الله ویلي وما کان ربک نسیه ګوره دا خبرې د الله نه هېرېږي ته به وایې زه به نن خبرې وکړم او بیا به چې د توبو باسم دا خلک به ګمراه کړم وما کان ربک نسیه ګوره رب العالمین هېرونکی نه دی د هره خبره الله رب العالمین لیکي الله قرآن کې ويحذركم الله نفسه الله ګوره تاسو د خپل نفس یری ګوره تاسو د الله رب العالمین نه ویریږئ چې داسې خبرې ته کې د دین د بنیادي خبرونه ته انکار کې د قرآن کریم ته غلطه ترجمه کې د قرآن کریم چې کوم تفسیر ته کې هغه ټول د قیدیانانو دی ټول د پرویزیانو دی دویمه خبره مونږ ته بېګانه مونږ دوی ته ویل چې به دوی نه راځي یو خو دا دی چې په مناظره کې به بچي راولي ښځه به راولي د دې سړي ښځه هم نشته او نه یې بچي شته ولې ښځه خو هغې ته ویلی کېږي چې د هغه نکاح شوي په شریعت محمدي باندې او نکاح په شریعت محمدي ده په حدیثو کې ذکر ده نو په قرآن کې خو نکاح نه دی ذکر نو ستا نکاح نه دی شوی نو ستا ښځه ته کوم دی راغله او ستا بچي ته کوم دی راغله نو ته مباهلې ته نه شې تیارېدی نو انشاءالله بیا هم مونږ تیار یو که ته مازدیګر راځې او که سبا راځې او که بل سبا راځې او مباهله وشوه او که الله یو سوری د ژوند درکړو نو بیا مونږ تا سره کړي نو بیا دې پوه کوو بیا هم ګوره تا د توبې موخه ده چې ته توبه وباسې او د دین د شرایعو نه ته انکار ونه کړې صلی الله علیه وسلم